د هیواد ټلویزیون ډېر قدرمنو لیدونکو او ګرانو اورېدونکو سلام. د ملا هیبت الله په مشرۍ طالبانو ډلې په دې وروستیو کې د ترکیې د سولې په غیر رسمي ناسته کې د خپلو استازو ګډون رد کړی، خو د سولې عالي شورا بیا وایي په دغه ناسته کې د ټولو اړخونو استازو ګډون کړی. د سولې عالي شورا یو تن غړي همایون جریر چې په دغه ناسته کې ګډون درلودی رسنیو ته ویلي چې په دغه غونډه کې د طالبانو 15 مهم غړي د طالبانو له ټولو ډلو او مشرتابه څخه استازیتوب کاوه، خو نوموړي د دغو کسانو نومونه نه دي اخیستي. پر همدې مهال حکومت هم په غیر رسمي ناسته کې په دغه غیر رسمي ناسته کې البته ګډون ردوي. د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي وه چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي کسان د حکومت استازیتوب نه کوي. غبرګون سټوډیو کې هم دا اوس په هلمند او زابل ولایتو کې د ملي امنیت پخوانی رئیس جنرال صاحب حمدالله ناظر. جنرال صاحب اجازه راکړئ بس تاسو څخه راپیل کوو. لومړی که دغه غیر رسمي ناستې څخه ورتېر سو په مجموع کې سوله او د سولې عالي شورا د دې په ترکیب کې غړي او د تیرو څو کلونو راهیسې مصارف او د ولس هیلې او تمې چې مقدمه کې مو څخه یادونه وکړله څومره واټن لري او څومره هیله بخښونکی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو د میز ملګرو او درنو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. مهمه خبره دا ده چې د صلح یا د سولې شورا د هغې رول په سیمه کې په دې تقریبا 10-12 کاله کې چې د سولې شورا جوړه سوې ده ولې منفي اثرات ودرلودل خو مثبت یې ونه. مهمه خبره دا وه چې د سولې شورا جوړه سوله په دې کې هغه اشخاص باید استخدام سوي وای په ولایاتو او مرکز کې چې هغه مابینځګړي بلل کېدلی چې نه په دې طرف کې برخه درلودی نه په هغه طرف کې. متاسفانه داسې ونه سوله. په راز کې داسې کسان ورته راوستل چې هغه اولین جنګونه د دوی خپل تر مابینځ وو. دا امکان بله دا یو نمایشي سوله سوه. دوم بخش دا و چې که چیرې هغه هم راتللی بیا د طالبانو ځینې مشران موږ او تاسې درلوده دلته چې پاته سوله، دلته پر کورو کښېنستله یا د جنګ څخه لاس واخیستلی، هغه هم په دې کې ګډون نه کوي ورته وار چې هغوی بیرته د هغو امکاناتو څخه د دوی د امکاناتو څخه چې کوم د طالبانو مشران یې پېژندل او یا یې دا راوستلي وای. متاسفانه په اول وخت کې د 2001 څخه راوروسته زما خپل هم په یاد داسې هم وسول چې د طالبانو د وزیرانو په ساته داسې کسان راغلل دلته ناست وه د ولایت مخ ته غوښتل چې د وخت د مشرتابه سره وویني، خو د دې زمینه نه څه ورته برابره نه وخت ورته ورکول سو. دا موضوع بیا توانول پر دې خارجیانو باندې چې خارجیان نه غواړي چې دا خلک دلته اوسېږي. نو په دې خاطر باندې سوله دا چې د ټولو خلکو او ټولو افغانانو د 40 کاله د ارمان دی چې دې مملکت ته سوله راسي. خو سوله زموږ په مملکت کې زموږ ځینې اشخاص چې هغه په نورو ممالکو جاسوسان دي په هغو پورې تړلي دي هغه هېڅ وخت نه غواړي د هغو ګټې په سوله کې د منځه څخه ځي. نو په دې اساس باندې سولې ته کومه توقع اوس د سولې شورا ته نه لري. کوم ګزاپ مصارفات چې په دې سوله باندې وسول موږ ولیدله چې دوی د دې تر نامه لاندې ځینې پروژې واخیستې لکه یو خرابه پروژه چې راغله د محلي پولیسو ول په فلاني ملک یې ډېر ښه نتایج ورکړي دي راځي په افغانستان کې هم عملي کړو. دا هغه ستونزې دي چې زموږ او ستاسې په ملک کې چې موږ دایمي په خپل مملکت کې کاپي اخیستې ده. کاپي د یو بل ملک د حکومتداري په بخش کې هم کاپي اخلو، په ټولو شیانو کې کاپي اخلو، بیا د دې څخه کار کوو. مګر زموږ په خپل مملکت کې تر اوسه موږ د دې دپاره هېڅ نوه سروې نه ده درلودلې، نه مو د هغو خلکو سره مشوره کړې ده. ځکه دا سوله زما په یاد ده په هغه وخت کې د ډنډ ولسوال و، په هغه وخت کې هم پر دې موږ جنجال وکړلی چې په دې کندهار کې موږ داسې مشران لرو چې هغه هم اوس دا اوس هم تللی سي د کوټې د شورا سره خبرې کولی سي، هغه هم راتللی سي دلته زموږ ستاسې سره خبرې کولی سي، د حکومت د خلکو خو بیا موجودیت د هغه د سیستم د خوا څخه د نظام د خوا څخه موجود و په مشخص ډول باندې دغه تماسونه و دا چې بې پایلې بیا ولې نتیجه نه کړه ور هغه لاملونه دي چې یعنې په مجموع کې خلکو ته لاینحاله او پاتې سوي دي. جواب ورته پیدا کړی دغه احساسات په ما مخکې درته وویله چې د افغانانو دپاره هر نوی شی راځي د سولې په نامه باندې احساسات راپاروي. شاید زموږ په حکومت کې و ځینې مشرانو غوښتله چې دا وسي دا سوله، مګر میکانیزم د سولې نسو ورته جوړ زموږ د اصولو یا زموږ د کلتور یا زموږ د عنعنې په شکل باندې جوړ. یو شی زه درته وایم اول دغه په استانبول کې چې د طالبانو د مشرتابه په نامه باندې چې تلو نیوز کې موږ ولیدلی، زه دا کس پیژنم، دا طالب نه دی، دا د ISI یو منبع ده
ځکه دا چې ذبیح الله مجاهد هم دی ردی او د افغانستان د صلح شورا هم هغه نمایندګان ردی دا په خپله پر دې دلالت کوي چې طالبان اوس په یوه قرار کې نه دي او په یوه ټوټه نه دي. طالبان یې خپله ټوټې کړي دي. دا هغه پروګرام دی لکه د مجاهدینو پروګرام چې راغلی په افغانستان کې پر اووه تنظیمو یې تقسیم کړل په مملکت ته یې خپله د بحران یو د ورېلا کړل. دا چې اوس یو بخش د طالبانو حقاني شبکه سول، حقاني شبکه هم د هغه طالبان او یو بخش القاعده سول، یو بخش داعش سو، یو بخش بیا دغه طالبانو چې پاتې سول چې هغه یوه ډله د ملا رسول ډله سوله، یوه ډله دغه د کوټې د شورا ډله سوله، یوه ډله بیا اوس دا د ایسای بله دا راستولې ده. دغه د بین الملل د شورا څخه چې کوم هیاتان تلل د دې دپاره یو نمایش وکړلی، حکومت دا ورته وښودله چې موږ دا یې په سوله باندې اخته یو او پاته د حکمتیار صاحب راوستل په خپله د دې یو ښایسته مثال ورکوي. د صلح شورا په نامه باندې دا سړی راوستل سو مګر هغه خپله پر سټیج ودرېدلی، هغه واضح وویل چې زه د صلح شورا نه یم راوستلی. نو د دې څه دا معنا کوي چې دلته په صلح شورا په نامه باندې هم پراګنده پروګرامونه روان دي. دا چې د رئیس جمهور یو مشاور ځي د ترکیه کې ناسته کوي او بل مشاور به په حکمتیار صاحب اخته و هغه یې راوستی، بل هلته دلته په خپله سوله در سوال لاندې راولي که یو ادرس مشخص د دې دپاره نسته، یو بیا دغه د قطر په شورا کې غواړي چې هلته سوله وکړي او بل په خپله دا جنګ واضح معلوم دی. آیا د طالبان چې په افغانستان کې جنګیږي دغه امکانات د دوی دي یا که د دوی نه دي؟ نو حتما سوله د دوی په اختیار کې نه ده. یو څوک چاته امکانات ورکوي تر یو ځای پورې هستي یا اختیارات هم د هغو سره دي. موږ باید پر هغو اختیارات وجنګېږو. دا که یوه ډله جوړوي که پر 3 تقسیمو تقسیموي که پر 4 کوي. او بالمقابل په دې برخه کې هم شکونه موجود دي چې په دولت کې هم په هغه د مسایل چې تحلیلیږي د دې څخه او یا هم دغه ټکي باندې ډېری نظریات موجود دي، اراده نشته. یعنی مخکې ما درته وویل دغه شکل اراده نشته. اوس د حکمتیار راتګ افغانستان ته ډېر غټ امیدونه و د افغانانو، په دې کې هېڅ شک نه و، مګر متاسفانه د ده راتګ افغانستان ته یو داسې بدبختي راوستل چې په وران دلته پر قومي ژبني تعصب باندې کار شروع په مجموع کې د افغانستان په باندې که راواخلو نارضایت څومره د دې سبب ګرځېدلی دی د دې سولې په وړاندې باندې څومره عمده خنډ بولي؟ یو دوم مسله دا ده چې د نارضایت یا خلک چې خپل تصویر خپل ځان مشاهده نه کړي د یوې منطقې د یوه ولایت خلک څومره به بیا زړه ښه کړي چې هغه ارمانونه چې د یو ولس په همکاري باندې منځته راځي هغه تحقق پیدا کړي او هغه ته ورسېږي. زه په دې عقیده یم خلیق صاحب چې ما مخکې مو ویله چې په داخل د افغانستان کې خصوصا د جنوبي غرب حوزې امنیت باسازي او هغو شیانو ته په کتلو سره چې موږ مخکې دلته قرار هم درلودلی، تاسې وګورئ خپله د کوټ شورا 95% د جنوبي غرب د حوزې څخه جوړه. آیا تاسو دا د سولې شورا کې وګورئ څو کسه څو تعداد د جنوبي غرب د حوزې هلته په راس کې شتون لري چې هغه وکولی شي چې دا کار وکړي؟ دا پخپله ما مخکې درته وویل چې ټول شیان په نمایشي شکل روان دي. یوه غټه ستونزه هم دا ده چې موږ پر دې باندې دا سوال وکړو چې آیا موږ خو دا وایو چې سوله چې موږ راولو د طالب سره موږ سوله کوو او بین الافغاني سوله بین الافغاني سوله کې ته سره د پاکستان سره کوي، آیا دغه اختیارات په پاکستان کې ویني د سره دغه صلاحیت شته چې پاکستان به دا سوله وکړي؟ او موږ دایمي پر دې غږېدلي چې پاکستان خودمختاره ملک دی تر اوسه پورې. پاکستان په خپله تر اوسه MI6 چلی، تر اوسه د دې ټوله پروسه د MI6 تر پروګرام لاندې ده. دا چې امریکا د چین سره څه کوي، دا چې په جنوبي اسیا او یا په اسیا کې څه شي روان دي، دلته مهمه نکته داسې ده چې موږ د MI6 او یا د برطانویانو رول په دغې سیمه کې دغه 100 کاله چې روان دی هغو موږ ته دا اجازه راکړې ده چې دلته موږ سوله وکړو. آیا موږ دا د دوی په ګټه تمامېدلی شي چې دا سوله موږ وکړو؟ یوازینی شی دا دی بالکل دا په ضرر تمامېږي. او بله یو شی داسې دی چې د ډاکټر صاحب اشرف غني د راتلو سره تاسې وګورئ ټول شیان سرچپه ولاړله. دا چې د خارج څخه 15 نفر راولي او دلته 50 نفره باسي او دا چې پر ټولو خلکو باندې د دوی د غلو فکر دی او په خپله هېڅوک تاسې وینئ د تعلقاتو کمیسیون جوړ د غلا دپاره کوي. دا هغه شیان دي چې دغه کسان چې راغلي دي دا ټول د پروژې خلک دي، دا خپله پروژې دلته لري، د افغانستان غم کې نه دي، ځکه هېڅ نه یو نوی میکانیزم د سولې دپاره موږ نه په خپل سیمه کې لیدلی دی او نه په افغانستان کې لیدلی. نو ستاسې په یاد دي ځکه دلته موږ تقریبا 6 کاله د ټنګ ولسوالۍ کې وم، عین وضعیت و دغه سیستم و، مګر موږ د خلکو دغه خام مواد چې موږ خپله په سیمه کې لرو
تر اوسه پورې موږ د هغو څخه کار نه دی اخیستی. موږ هېڅ نوه سروې خپله د خپل حکومت د طریقه څخه نه لرو. ټول یا یو اس آی ډي راتلله یا یو ډي پي راتلله یا ډبلیو پي را روانه وه یا دغه کوم موارد چې دلته دغه کېدل سروې کول د دې دپاره. یو نقص زموږ دا و چې موږ هېڅ نه وه د سروې دپاره سیسټم ونه درلودلی چې د دې دپاره کارشناسان کښېني او دغه موارد راټول کړي چې اساسي مشکل دی چې یو. او دومه موضوع داسې ده چې موږ د دغې سولې طرف ته چې موږ ځو د دې سولې موضوع هغه وخت موږ سولې ته تللی سو چې دغه مخالفې ډلې چې دا سره اخته دي په خپل مابینځ کې چې دا خود مختاره واوسېږي. دا خو د کلي جنګ نه دی چې د دوه کسو پنځه کسه جنګ دی. دلته یو سوال دا خلکو ته او خصوصا د مسایلو تحلیلونکو ته چې د سولې په اړه باندې هر وخت ورته اشاره کېږي ډېری مهال هغه د یو درېیمګړي نه موجودیت دی. ډلې دي متخاصم ګروپونه دي او په جلا جلا شکلونو باندې اوس هم د داعش پر اضافه وال باندې یو بل وسله پوزیشن دی چې دا راڅرګند سو. څوک دی درېیمګړی که ولس وي هغه ولس خپل ځای نه لري. د بن د کنفرانس څخه راوروسته چې افغانستان ته امریکا او د ناټو ټیم راکښته سوله پر دې پروسه باندې کار شروع کړلی. غټه ستونزه هلته دا وه چې موږ ټول شیان په سرعت روان سو. موږ په دونې سپیډ کې ولاړلو چې موږ د دنیا په سطح دیموکراسي په اول وارې په افغانستان کې غوښتله چې دا راسي او د دې مشرانو او یا د دغو هیلې ټولې دا وې چې بس په یوه وارې موږ ولکه ډیمبارېږي زوی مریم الله که هغه کیسه وه. په امریکا کې 2.5 کاله کېږي تر اوسه پورې هم په یوټا ایالت کې د مورمندانو قومه ده تر اوسه 7 ښځې لري. په 2002 کې قانون پر پاس و چې دوی 7 ښځې نشي کولی. هغه دیموکراسي چې د هغه ځای راځي پر ما دلته عملي کېږي. هغه په 15 کاله کې زما څخه ټول شان دغسې منظم غواړي چې ډاکټر صاحب اشرف غني چې راغلی دی هغه خو بیخي کمپیوټري راڅخه غواړي. زموږ اساسي ستونزه هم دا ده. اول په دې سیمه کې تاسو وګورئ یوازې چې دغه هغه مخکې موضوع هم دا وه چې موږ خپل داسې یو معیار او ارزښت چې هغه پلي سوی. زه وایم موږ دلته قومي سپینږیري درلوده، موږ دلته مشران درلوده. پر موږ باندې زه درته وایم چې واضح پروژه چې د دې خوا د ډي ډي آر د ډایاک پروژه رالل چې هغه عملي سول، ټول هغه تجربوي کسان چې په دې ملک کې جنګېدلي امید د جنگ تجربه درلوده، امید د سولې تجربه درلوده، یو یې په مسجد یو په کلي او کوڅه کې در ترور کړل. تر 2011 پورې 1100 کسه یوازې د کندهار سپینږیري قومي مشران موږ او تاسې د لاس څخه ورکړي دي. د 2011 پورې د 11 څخه بیا تر دا 19 پورې دغه لامه نه دي کتل. یو او دوهمه موضوع دا راغله چې هغه خلک چې دلته په سیسټم کې وه هغه یې راڅخه ویستل ځکه پروژې د دواړو خواو پر موږ وچلېدلې. سوله په دغه وخت کې زه خپله دلته ماته سوال دی چې د یوې خوا څخه مې دی د چوکاټ څخه باسي په خپله د نظام او یا د حکومت په چوکاټ کې تور داغ دی پر لګوي. د بلې خوا څخه بیا د هغې خوا څخه د ترور پروژه پر شروع ده. ما مخکې درته ویل سوله هغه وخت راځي که داخل کې دغه جنګ زموږ داخلي جنګ وي بین الافغاني سوله هغه وخت راځي چې زما د یو ولایت د خلکو سره جنګي. دا خو څه د خوست ولایت هغه د دغو د وزیرو تر مابین جنجال نه دی چې تی په بین الافغاني راولي. دا واضح معلوم جنګ دی. دا 80 کاله موږ په دې جنګ باندې پر دې ځای اخته یو. په کشمیر کې عیني جنګ روان دی. ښه که موږ نه پوهېږو هندوستان خو پرمختللی ملک هندوستان ولې د کشمیر مسله نسي حلولی. ما مخکې درته ویل چې دلته د پاکستان سره هم دا اختیارات نشته چې دی دا کار وکړي. پاکستان هم په خپل سر باندې نه دی روان. نن ډاکټر صاحب اشرف غني واضح پرون په دې باندې وایي د بین شورا هیاتانو ته چې که زموږ سره د امریکایانو کومک ونه سېږي 6 میاشتې دا نظام موږ مخته نسو وړی زموږ اردو. یو پاکستان عین خبره کوي که د دوی سره د دنیاوالو کومک نه نو یا بیا حتمن چین ورکوي او یا به دوی د بل چا څخه مرسته غواړي د هغو مخالف کود څخه چې په دې ته دوی مجبوره کوي. د امتیاز اخیستلو ما مخکې درته ویل دا معنا سوله چې موږ بین الافغاني سوله که موږ زر وارې وکړو زموږ وخت را ضایع کوي. زه مطلق د دې طرفداره نه یم. یو د یو کس راوستل دي. حضرت صاحب دلته یو پروګرام شروع کړي د ملي پخلاینې ده 15,000 کسه راغله. دلته خو په فرد باندې ته چې فرد افغان کس خوشحاله کوي دا یو ډېر غټ مشکل دی. ځکه هغه کس چې جنګ ته ملي جنګ ته د پیک وي جنګ ته باد وي راسې موږ د خپل مملکت هغه اساسي ستونزې راوباسو. سره خطونه زموږ چې تر اوسه پورې په دې مملکت کې سور خط معلوم نه دی. یو دې پر ډیورنډ غواړي بل یې نه غواړي بل یې افغانیت غواړي او حالات هم په مجموع کې چې د خلکو نارضایت مسله ده چې پر هغه باندې بحث وکړو. ستونزه دا ده بیخي ډېر دی. یو نزولي سیر دی او هغه هم
ورځ په ورځ باندې د اقتصاد له نقطه نظره د امنیت له نقطه نظره او هغه په چا مني چې اقتصاد بدل دی خو ډاکټر صاحب اشرف غني ورته ناست دی یا دی وایي زه 50 کاله بعد بیا ته حساب درته کوه چې ستا اقتصاد زه څنګه راپورته په مجموع کې د عام خلکو ستونزه په دا ځای کې ده اوس دغه مشکل خو عام سړي ته ورمعلومېږي چې زما مخکینی عایدات په کوم اندازه کې وه اوس په کوم اندازه کې دي په 99 کې څو وه یا په 2000 کې مې عایدات څو په 2010 12 په داسې حال کې چې ظرفیتونه مخکې انګار صاحب ویله او زموږ ځوانانو ایجاد سوي دي ډېر سوي دي د کال په کال باندې دغه کچه یعنې سلګونو زرو ته رسېږي خو د کار د وړ کار شرایط اساسي ستونزه دا ده مخکې درته ویله چې په حکومت کې غټ مشکل دی په دې کې هیڅ شک نشته او پروژې پر موږ بېباني پروژې تطبیقېږي زه یوه پروژه واضح درته ښیم په افغانستان کې د ملي پیوستون پروګرام عملي سو یو چارزیابي د ملي پیوستون د پروګرام وکړله چې موږ ته یې ګټه راوړله او کېنوخت زه واضح ورته وایم په هغه وخت کې زه پر دې باندې ډېر جدي وم چې د ملي پیوستون پروژه هغه پروژه وه چې افغانانو ته یې کور په کور بدي ور داخل کړل کنې معلومدار خو پیسې معلومدار خو پلچک جوړېدی معلومدار خو سړک جغلین سړک ورته جوړېدی مګر په دې نه وه خبر چې په هر کلي کې تاسې ورسئ پوښتنه وکړئ د افغانستان ګوټ هر کلي ته تاسې سروې واستوئ چې د ملي پیوستون د پروګرام څخه چې هغه چا به پلچک جوړ کړی و د اکازو به مخالف بیا به تلي طالب یې راوستی د هغه پلچک یې په پټاوئ ستاسو هدف دا دی چې داسې پروګرامونه تفریقي اچونې 100% دا د اوس څخه نه دي دا په 14 کاله کې دلته پر موږ باندې ډېرې خطرناکه پروژې عملي شولې چې هغې بل یو بحث راغونډوو یو بل موضوع چې ما مخکې یادونه وکړل چې موږ د حوزې په سطح باندې هم او خپله د کندهار په سطح باندې هم د خلکو د عکس العملونو د انعکاس د غبرګون پروګرام د ایجاد او هغه دا پروګرام هغه موضوع هم په بر کې نیسي هغه دا ده چې په دې وروستیو کې د جنوبي ولایاتو سره خاص ډول د کندهار سره ځینې چلندونه دي چې عام ولس د نارضایت سبب ګرځېدلي دي او لا هم د مایوسۍ لوري ته وړي دا پوښتنه دواړو ته متوجه ده که تاسو لومړی یو څه وضاحت وکړئ چې د دې څخه دا په آګاهانه ډول باندې دي په غیر آګاهانه ډول باندې دي او څه ډول کېدای شي چې دا فاصلې راکمې شي تاسو په دې ښه پوهېږئ چې پر پښتنو باندې د دې پروژې تقریبا اوس دا د 40 کال رسېږي چې دا پروژه په روانه ده نه هم د دې خوا په پښتنو روانه ده هم دا خوا په پښتنو روانه دغه پښتانه که په دغه سیمه کې پاتې د دغه مملکت د بحران د مخنیوي خلک هم دغه سیمه وه تاسو ته معلوم ده دا ټولې پروژې چې تطبیقېږي د دغو پښتنو دپاره چې په دوی کې درز په دوی کې جلاوالي په دوی کې بدبختۍ او په دوی کې دا ټول حقوق چې نن ځای شوي دي چې نه په تعلیمي نصاب کې برخه ورکول کېږي نه په حکومت کې برخه ورته ورکول کېږي اول ظلم خو زه واضح وایم چې زموږ سره خپلو مشرانو وکړي ځکه چې دلته په اوله کې موږ نه ځوانه طبقه په هغه اندازه اردو ته داخل کړل نه مو پولیسو ته داخل کړل نه مو بل په کمه اندازه چې پاته سوله چې ډاکټر صاحب اشرف غني څخه مو توقع درلودل هغه بیا داسې جارو پر تېر کړی چې هغه یو څه مو درلودل هغه پسې ټول کړل دا پروژه بېباني پروژه ده د MI6 پروژه ده تا دلته تاریخي بدي کړې ده تاسې به د هغې تاریخي بدۍ جواب وایاست تاسې پر قراره باندې هېڅ څوک نه پرېږدي چې ورته راویښ نه شو زموږ غټه ستونزه داسې ده موږ تر اوسه د ملالۍ په قبر باندې افتخار کوو مګر په دې نه خبر چې په هلمند کې هغه ملالۍ چې موږ افتخار په کوو هغه اوس په هلمند کې ګرځېدل موږ تر اوسه هغو ته سوچ نه وکړلی چې هغه چې دلته د 8 کاله د ناټو په بغل کې د ناټو په ملګرتیا کې تېر کړل هغو دلته څه وکړل هغو به دوم داسې تخم درته وپاشلی چې تا به کور په کور بیا په یو جنجال اچي ته به د ټولو شیانو د حقوق څخه پاته هغه کسان چې دلته د دښمنه سره جنګېدلي داسې وینئ بلې د پروګرام وخت ختمېدونکی دی دا هم غواړم ستاسو څخه جواب کړم چې دغه ټولو مسایلو ته په پام سره د قناعت وړ او کله چې د سولې خبره کېږي د یو ګټورې سولې د مسله تګ دپاره حل لارې څه شي دي ما مخکې درته ویله چې د سولې دپاره په خپله افغانستان حکومت یو میکانیزم باید ورته جوړ کړي هغه په هغه صورت کې موږ کلي او بانډو باید مشوره واخلو موږ که په مرکزو حساب کولی زموږ یوازینی غوزار دایمي دا دی چې موږ دایمي په دا خطا وتلي چې په مرکزو سره ننوځو تعلیم یافته حساب هم پر مرکز کوو د کلي بزګر ته مو حساب نه دی کړی نه مو د هغه مفکوره راخیستې ده نه مو هغه راټوله کړې ده ته پوهېږې د افغانستان دغه د نفوس تاسې وګورئ دغه په کم تعداد کې په مرکزو کې دي او په کم تعداد کې په اطرافو کې دي ستاسو 95% د اطراف انسانان اوسېږي آیا د هغو څخه موږ پوښتنه کړې ده هغو ته موږ لاسرسی ورکړی دی او که دلته په خپله ناست یو د خارجیانو سره هم د دنیاوالو سره بزګر او په پای کې یوازې پرېکړې دې ته ابلاغېږي ګوره موږ 3 کټګورۍ خلک لرو چې کلی ولایات او مرکز زموږ باندې ټول شیان د مرکزه تحمیلېږي
موږ تر اوسه پورې هم داسې شی نه دی کړی. تاریخ دا ثابته کړې ده چې ته چې تر هغه وخته د کلي او سیمې څخه مشوره وانه کړې او یو میکانیزم ورته جوړ نه کړې، دا امکان نه لري. ډېر مننه کوو. دا د تبعه بحثونه به بیا هم ستاسو سره دوام ولري او د هیواد ټلویزیون به خپل رسالت په دغه برخه کې سرته رسوي. کور ودان جنرال صاحب، هیواد ټلویزیون ډېر قدرمنو لیدونکو او ګران اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ غبرګون خپرونه چې ستاسو خدمت هم وړاندې کړه. تر بیا سره خوښه کوو. خدای مو مل او ملګري اوسه.